बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ज़मा ग्रान ख्वागा दोस्तानो नन दे 10 जनवरी और अहम मौजू बने यानी खैबर पख्तूनख्वा वज़ीरुल्लाह कुलकर यानी अफगानिस्तान सपोर्ट लका सरंगी दे अफगानिस्तान तालिबानो मौक़िफ़ो आगा शांति दे आगा मौक़िफ़ हम दे चे अफगानिस्तान ज़मकिना संगा दहशतगर्दी कीगी यानी څه सबूत वखई او بل دویم خیبر پختونخوا کور کمانډر پېښور یعنی آرمی چې کوم د غټ رینک باندې وینو کور کمانډر پېښور کې هغه ته یعنی بریفینګ د پاره صوبایي اسمبلی ته طلب کولو خط لیکل شوی دی هغه نه ډېر لوی جنجال جوړ شوی دی یعنی خیبر پختونخوا هم اوس کراس په ډایرکټ اسټابلیشمنټ یا آرمی باندې راغلی دا په دې باندې بیا جوابي حمله چې کوم خیبر پختونخوا وزیرالله باندې شوې ده چې تابم اوچت کو او افغانستان ته به دې هلته وغورځو نو دې باندې هم مختلف خبرونه مختلف رای شروع شوي دي په دې باندې هم تاسو سره به دې علاقې راځم او بیا سیکورټیز را یعنی مغه آرمی طرف نه د خط جواب کې سویلی شوي دي هغه هم تاسو سره شیر کوم نو یقینا تاسو به په دی باندې پوه شئ چې دی وخت کې چې زه اکثر تاسو ته په هغه باندې ورکوم چې خیبر پختونخوا افغانستان او ورسې ځینې مقابله آرمي دا شانتي صورتحال جوړ شو دا ډېر تفصیلي ولاګ دی نو تاسو اخره پورې وګورئ یو هم ملګرو نه خواست دا کومه چې چا سبسکرایب کړی م او ټلی بټن نه وي لګولی چې نوټیفیکیشن درځي نو هغه هم آن کې یو لایکس لازمي ورکوئ او که چا ملګرو نه یم سبسکرایب کړی نو سبسکرپشن تاسو نه خواست دی راځو به ول زه دا وایم چې شخړه کم ځای نه جوړه شوه چې دوباره شخړه آلریډي جوړه ده آلریډي صورتحال جوړ ده خو د سند په دورې باندې نور هم ډېر زیات هغه دي خو سند په دورې باندې هلته کوېسچن انسر کې وزیرالله خیبر پختونخوا تاسو به لیدلي چې هغه دا ویل چې افغانستان نه که دهشتګردي کېږي نو هغه ثبوتونه د وښیي افغانستان ځمکه دهشتګردۍ کې نه استعمالیږي بلکې هغه په دې حوالې سره هم یو تنقید کولو چې اربونو روپو باړ لګېدلی دی هغه باوجود دهشتګرد چېرته نه راځي یعنې هغه یو کراس کوېسچن کې د ډي جي ایس پي آر ورکولو خو هغه نه خبره هم دا جوړه شوه چې هغه هم ویلو داسې چې کوم تاسو اورېدی شي چې څرنګه طالبانو موقفو نو هغه شانتې خیبر پختونخوا وزیرالله خپل موقف ورکړو نو هغه باندې یو لوی کیسه جوړه شو هغه نه مخکې خیبر پختونخوا کور کمانډر پېښور ته یعنی سپیکر صوبایي اسمبلی چې کوم دی هغه خط لیکلی و چې کور کمانډر دی راشي او دا دهشتګردۍ او د اپریشن په حوالې سره د بریفینګ ورکړی شي چې هغه کې دا ټول هغه په اعتماد کې واخیستلی شي په هغه حوالې سره جوابي خط کې چې کوم هغه راغلی دی هغه کور کمانډر پېښور په حوالې سره چې سیکورټي زره یې ویلي دي چې ول خو موږ ته دا خط نه دی میلاو شوی دا خط په سوشل میډیا او په دغه شانتې گردش کوي قانون مطابق خیبر پختونخوا ډایرکټ چې کوم دی هغه ان کیمرا بریفینګ لپاره کور کمانډر پېښور ته خط نشي لیکلی دا یو آئینی طریقه کار دی چې هغه به مرکز ته لیکي یعنی وفاق ته لیکي وفاق سره چې کوم بیا وزارت ډیفنس دی هغه په ترو باندې بیا جی ایچ کو ته ځي جی ایچ کو نه بیا پس هغه نه پس چې کوم دی هغه احکامات جاری کیږي نو کور کمانډر بیا په هغه حوالې سره ضروري ګڼي نو هغه به بریفینګ ورکوي یعنی هغه په دبې الفاظو کې هم او سخت الفاظو کې ویلي چې خیبر پختونخوا دین هم سیاست جوړوي او دغه شانتې هغه چې کوم کوي دا بالکل غیر آئینی کوي او غیر قانوني کوي او دغه په دغه شانتې صورتحال کې یعنی آئین او قانون مطابق ډایرکټ هغې خط نشي لیکلی دا لبلوج هم او دغه د قسم خط جواب هم و دا هم ویلي دي چې موږ ته خط نه دی میلاو شوی خو سوشل میډیا باندې دا گردش کوي او دغه ویلي چې دا حکومت دومره خپل سیاسي غمنې انده شوی دی چې د آئین او قانون هم اوس نه پیژندي هغه هم اطلاع کوي دومره غټې ادارې متنازع جوړولو کوشش کوي نو یقینا چې هغه خو یو طریقه کار شته وفاق سره یا بریفینګ وي ان کیمرا بریفینګ وي هغه وزیرالله درخواست کولی شي هغه یا کابینه کولی شي یا داسې صورتحال پیش کیږي خو هغه وزارت ډیفنس وي ډیفنس نه پس دغه ټول طریقه کار کیږي یا دینه علاوه ډایرکټ هم شوي دي خو بهرحال جواب تاسو واورئ چې کم نمونه حالات ځي بیا وزیرالله خیبر پختونخوا چې کوم بیان ورکړی چې د افغانستان په حوالې سره چې هغه دهشتګردي ځمکه هغه نه استعمالیږي یعنې هغه ثبوتونه تاسو پیش کوي که دا کوم کیږي نو دا تاسو ذمهواري
هغه په حواله سره پرون طلال چودري نیو وزارت مملکت داخله چې کوم دی طلال چودري ډېر سخت پریس کانفرنس وکړو یعنی هغه پریس کانفرنس ډایرکټ زهره خبره چې اسټابلیشمنټ ورته تاسو مګانو څه کوي تاسو ناستي یعنی اصل لانجم د غدا چې دغه مزه اخلي نون لیگ شو یا پیپلز پارټای شو په دې منیم اسټابلیشمنټ ونه خفدي چې تاسو ولا سیاسي جوابونه هم ورکو نو طلال چودري سخت پریس کانفرنس وکړو چې په دا کې هغه د موقف اختیار ک د ټول د خیبر پختونخوا متعلق ټول دا ټول گردش څوره صورتحال تیریږي خو هغه باندې دا سخت نیوکه دا وکړه چې وزیر الله خیبر پختونخوا اوس د افغانستان خبرې کوي طالبانو جبه کوي طالبانو سره ولاړ دي او دغه ټي ټي پی چې کوم دی هغه بل ګروپ ته پی ټی آی او دغه شان ډېر سخت الفاظونه خو اخیره کې چې کوم لفظ استعمال کوي یقینا چې دغه شانتي لفظ نو استعمالو چې تابه موچت کو او افغانستان ته به دی ولېږو یعنی ته د افغانستان ملګری نو تا به دلته نه اوچت کو افغانستان ته به دې ورولېږو نو یقینا چې ټیک شو کا خیبر پختونخوا وزیر الله یو غلط کړی دی هغه طریقه کار دا نه دی چې ته دغه شانتي سخت الفاظ استعمال کړي خو بهرحال هغه دغه شانتي الفاظ استعمال ک او موږ تاسو ته ریپورټینګ یو هغه د چې موږ تاسو ته هغه طریقه کار وخو تجزیه کول ورکون یقینا چې صورتحال دی وخت کې ډېر زیات کمگیر صورتحال اختیار کړی دی اوس ګوري مخته سکیږي خو تاسو ګورئ دومره سخت بیانات په یو بل باندې روان شوي دي دغه سره تړلي لږ شان نور خبرونه چې کم دي په حوالې سره که تاسو وګورئ چې خیبر پختونخوا یو طرف ته د پاکستان تحریک انصاف لکه څنګه سټانډ اخیستی دی لکه موږ پښتونخوا ځکه یادوو چې حکومت هغې دی او اکثریت هم د هغې دی نو جنګ صورتحال ټول دغه شان جوړ شوی دویم چې کم د افغانستان ایشو ده یقینا چې اوس دغه شخړه افغانستان ایشوز نه هم اوس دا معتبره هم ده او زیاته ژوره هم دا چې دغه پهله حل کړی شي او افغانستان طرف نه هم چې کوم بیانونه راتله هغه کې همدغه بیان به راتله چې پهله تاسو خپل منځ کې دغه معامله شخړې خلاصې کړي نو مخته به مازل کوي او بل دغه په صورتحال باندې تاسو ګورئ چې دې وخت کې کا بورډرز بندي که سوره بندي نو دا ټول پښتنو یو عذاب کې کا کړ دي ورسره اپریشن چې کوم روان دي او اپریشن کې تاسو ګورئ چې نقل مکني هم شروع شوي دي تیراخ وادي نه خاص کر بیا بل طرف ته دماکې ټانګ کې تاسو ګورئ چې مراد پرون دماکه وشو همدغه شانتې ځای په ځای باندې چې کوم دماکې کېږي بیا خاص کر جنوبي اضلاع سایډ موږ واخلو لکه لکي بنو ټانګ ډی خان هنګو دا کوهاټ دغه ایریا بیا دینه علاوه پېښور کې کوم واخلو نو فاټ ایریز طرف ته دغه صورتحال دی او پر څومره غمګیر صورتحال دی نو دې وخت کې ډېر زیات کنفیوژن دی او بل طرف ته کراس ټو کراس چې کوم دغه هغه راغلی دی نو یقینا چې دا ډېر سخت هغه دي تاسو سره موږ تېر ویلا کې د وزیر الله افریدي والا چې کوم 9 مئی هغه د په حوالې سره هغه درکړو نو اوس معاملات ډېر سخت طرف ته ځي یقینا چې دا ټسل به اوس کوم طرف ته وځي اوس د افغانستان کې ساونه بیل طرف ته لاړه خو دی خیبر پختونخوا په حوالې سره دی وخت صورتحال چې کوم موږ وینو ډېر خطرناک دی اسلام آباد کې چې موږ ګومو او پارلیمنټ ته ځو نو ټولو باندې داسې یو عجیبه غوندې صورتحال پېښ دی چې کېږي بس خو بهرحال وزیر الله یو سخت موقف اوچت کړی دی یعنی خپل هغه اګریسیو پوزیشن باندې چې کوم نمونه عمران خان غواړي هغه باندې پوزیشن اختیار کړی دی اوس ګورو مخته کېږي څه الله دې خیر وکړي خو تاسو سره نور کوم تازه خبرونه راځي هغه به شریکوو او تاسو نه خیل کې خواست بیا هم کوو که ملګرو نه هم سبسکرایب کړئ نو لازمي سبسکرایب کړئ او لایک لازمي ورکوي هغه موږ ته فایده راکوي او د ویډیو نورو مخته ځي او بل چې کوم بیل آیکن چې کوم ټالي نه وي کړی شي نوټیفیکیشن لپاره هغه هم لازمي وکړئ ډېره مننه خوشحاله او آباد اوسئ